د یو ورور سوال کړی دی چې ما دا اورېدلي دي چې زکات د رمضان په میاشت کې وویستی شي نو دا ډېره غوره ده، خو چې اوس د زکات وخت د رمضان نه مخکې یا وروستو یې نصبه کوو. مطلب د ورور د سوال دا دی چې آیا دا زکات موږ رمضانه پورې لیټ کولی شو یا که د رمضان نه بعد کال پوره کېږي د زکات وخت راځي موږ یې رامخکې کولی شو؟ دا سوال دی. الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتئ د زکات خپل محدود وخت چې شریعت هغې دپاره محدود کړی دی هغه وخت دی چې کله په هغې باندې کال پوره شي، سوای د زروعو نه، ځکه چې زراعت کې به ته په هغه ورځ زکات ورکوې چې کله میوه څه شي، پخه شي. وآتو حقه یوم حصاده، په ورځ د شو کولو الله وی ورکوي. د هغې نه علاوه چې کله کال پوره شو زکات به ورکوي، او په دې کې به تعدي کې تعدي الله سوی سابقو الى مغفرة من ربکم، سابقو تعدي وکړئ، د خیر په کار کې به تعدي کې لیټ کېږي به نه، ځکه چې د حالاتو څه پته لګي، د ژوند څه پته لګي او د مرګ څه پته لګي چې مرګ څه ټیم راځي. نو ځکه د خیر په کار کې سبا بل سبا کول نه دي په کار. چې کال په زکات باندې پوره شو، چې کال په زکات باندې پوره شو بس زکات ورکړه. نو دویمه مسله، نه دی جایز لیټ کول د زکات د خپل وخت نه مګر د عذر دپاره. یاده کړئ دا خبره، یو سړی دی کال تیر شو د هغه په مال باندې او د زکات ته راویستو وخت شو، نو د دې نه یې نشي لیټ کولی الا لعذر. عذر څه ته وایي بیا؟ لکه اوس مثال یو سړی د پارټۍ مو سره پیسې نشتي او د هغې د لاسه هفته میاشت زکات لیټ شو بیا یې ورکوم، نو هېڅ خبره نه. خو چې عذر ورسره نه وي نو زکات نشي لیټ کولی. درېیمه مسله دلته بله یاده کوي، زکات د خپل وخت نه مخکې ورکول جایز دي. زکات د خپل وخت نه مخکې ورکول جایز دي. ښه څومره مخکې ورکول جایز دي؟ 2 کاله مخکې ورکولی شي. څو 2 کاله یا د 2 نه کم. لکه حدیث کې راځي علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عباس رضی الله عنه 2 کالو زکات اخیسته. د څو؟ 2 کالو. اوس دې کې ضرور هغه جواب هم وشو که یو سړی وایي چې زه په رمضان کې زکات وباسم او د زکات وخت د رمضان نه وروسته دی، نو دی د زکات رامخکې کولی شي که نه شي؟ رامخکې کولی شي. نن د رامخکې کولو مسله خو واضح شو. لکه اوس مثال کې موږ دا ووایو چې یو سړي باندې کال پوره کېږي د حج په میاشت کې چې هغه د ذوالحجې میاشت ده 12مه د عربۍ، او دوی وایي چې زه دا رامخکې کومه رمضان ته، مخکې کولی شي که نه شي؟ مخکې کولی شي. بیا دا خبره هم صحیح ده چې صدقه او احسان د خلکو سره کول په رمضان کې غوره کار دی. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې كان النبي صلی الله علیه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غني انسان او په رمضان کې بیا ډېر زیات غني و. نو که یو سړی دا وایي چې رمضان د دې فضیلت ګټلو دپاره زه د خپل زکات رامخکې کومه، نو په دې کې څه حرج نشتي. خو مسله دا ده که چېرته د رمضان نه مخکې، لکه اوس موږ وایو چې د یو سړي زکات په کوم میاشت کې دی؟ رجب په میاشت کې دی. خیال هم دی که نه؟ رمضان راځي په 9مه میاشت کې دی، د عربۍ په 9مه میاشت کې. د یو سړي زکات باندې کال پوره کېږي په 9مه میاشت کې، نو د ده دپاره نه دي جایز چې دی رمضان ته لیټ کړي. د باندې خو کال پوره شو،
الا چې معذوري لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه. او بل دا چې لازم نه دی چې رمضان کې به زکات صرف غوره کله زکات د نورو اسبابو د لازم په بعضو حالاتو کې غوره شي. لکه اوس به داسې ووایو لکه مصیبت راغی عام په یو علاقه باندې او خلکو باندې غربت راغی او یو حادثه راغله، په داسې ټیم کې زکات ورکول ډېر غوره دي ځکه چې د خلکو ورته څه دی ضرورت دی. بله دا ده که موږ ټول دې انتظار ته کینو چې هر سړی به په رمضان کې زکات ورکوي، نو دا نورې میاشتې چې کمې دي غریبانو ته به هېڅ هم نه ملوي. داسې هلته هر سړی کوشش دا کوي چې ما زکات کله ورکړی، مړ دغه دا ټکا لږه پرېږدی. ځکه چې هلته به هر سړی دا کوشش کوي چې ما کله زکات ورکړې رمضان کې، نو چې هر سړی رمضان ته کېناستو نو دا باقي چې کومې میاشتې دي په هغې کې غریبانان هسې پاتې شو. نو په دې مسله باندې ورسېدی او که نه؟ کله ګوره د مصلحت دپاره زکات لیټ کول جایز دي، مصلحت د فقیرانو دې دپاره نه چې رمضان ته یې لیټ کوم ځکه چې رمضان غوره دی، نه مصلحت د غریبانانو دپاره. لکه غریبانان ورته میلاو نه شو، یو سړی دی زکات باندې کال پوره شو او غریبانان ورته میلاو نه شو، وی لږې لیټ کومه هفته بعد هغه پلاني علاقې ته ځم هلته غریبانان دي، یا میاشت بعد هلته ځم هلته غریبانان دي هغوی له یې ورکومه. دا لیټ کول جایز دي که نه دي؟ دا جایز دي ځکه چې دې کې مصلحت دی. والله اعلم. حاصل د دې جواب به ما ته څوک ووایي؟ یعنې دې جواب کې ما څو مسلې بیان کړې. بخښئ ته څه ډوډۍ دې خوړې ده؟ که دې نه واضحه څوک ووایي څو مسلې ما بیان کړې. اولنۍ مسله دا ذکر شوې وه چې کال پوره شو نو زکات ورکړه. یو سړی د خپل وخت نه مخکې زکات ورکول غواړي نو ورکولی شي. څومره مخکې؟ 2 کاله. تاخیر کولی نشي، د خپل وخت نه لیټ کولی نشي الا د عذر دپاره او یا د مصلحت دپاره. مصلحت د غریبانانو پکې نو بیا یې لیټ کولی شي، د دې نه علاوه یې نشي لیټ کولی. دا اهم مسلې دي که او اکثر دې باره کې تپوس کېږي، د دې مسلو باره کې تپوس ډېر کېږي. والله اعلم.